قرآن کریم کې الله رب العالمین سورۃ یوسف کې کوم واقعې چې ذکر کړي پای کې د قاص علی واقعه په قوم یوسف علیه السلام باندې چې راغلی وه مشهور واقعه تاسو ته معلومه ده باچا خوب لیدلی و یوسف علیه السلام چې کله بې ته هغې ته تدبیر ښیي څه ورته وایي یو لفظ ورته دا وایي کرونده به تاسو کوئ اووه کاله پرله پسې یو جمله دا وایي فما حصدتم فذروه فی سنبله کم فصل چې تاسو وریبئ بیا په خپل وږي کې پرېږدئ وږي نه بهر ته مه راوباسئ دې کې راز او نکته څه وه راز او نکته په دې کې دا وه اشاره دې ته وه چې کم وږی دا په خپل دې توقه کې وي په دې خپل دغه کې وي دې غلاف کې وي دا شرط هم خرابېږي نو دا یو اشاره دې ته وه چې کله عالم په خپله جامه کې اوسېږي دا به شرط هم نه خرابېږي چې کله عالم خپله جامه پرېږدي نو بیا خرابېږي ولې زما وروڼو نو دغه شان ته د دې عالم دپاره بیا پرهیز ډېر زیات ضروري دی که یو طرف ته د فضیلت بیان شوی دی خو بل طرف ته د دې عالم چې کله په خپل علم باندې عمل نه کوي د علم په مقتضا باندې عمل نه کوي بیا د هغې تشبیحات قرآن کریم کې د نجس حیواناتو سره ورکوي کله تشبیح د سپي سره ورکوي چې د هغه جوټه هم وکره ته اینځلی شي او کله په خاوره باندې الله رب العالمین فرمایي وایي ته د خلکو ته بیان کا دغه کس خبر چې موږ ته خپل آیتونه ورکړي وو فانسلخ منها د هغې نه پټ ووته فاتبعه الشیطان شیطان پسې شو فکان من الغاوین د ګمراهانو نه شو وروسته بیا صحیح ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض که زمونږ خوښه وی موږ به دا پورته کړی په دې آیتونو باندې لیکن دې دنیا ته مایله شي واتبع هواه په خپل خواهش پسې ورپسې شو نو تشبیه د څه څه ورکوي فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث بې مثال له سپي دی ګورئ کله چې عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي قرآن کریم کې الله د هغې تشبیه د خرو سره هم ورکوي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا کم خلکو ته چې تورات ذمواري ورکړلی شوې وه هغه ذمواري ادا نه کړه د دې مثال وایي په شان ته د خرو دی چې کتابونه یې پې بار کړي Oh